बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस हाफिज़ न तरफ हाज़िर तास्ता नन د یو نوي لیکچر سره مخاطب یم. بایولوژي کې تیر شوی لیکچر کې چې د مونږه مایټوکانډریا او رایبوسوم چې د هغه مونږه ویلیو. نن به مونږه بل سیل ارګانیز چې د هغه به مونږه وایو چې په هغه نن پلاستیډ دی. پلاستیډ وایو د پلاستیډ چې د هغه بیا درې ټایپس دي او هغه درې وانه ټایپس چې د هغه به نن مونږه وایو چې پلاستیډ اوس څه شی دی. نو پلاستیډ چې دی نو دا ممبرین باونډډ دی او دا ممبرین باونډډ شو نو دا په یوکاریوټیک سیلونو کې موندل کېږي. مونږ ځکه چې یوکاریوټیک سیلونه مونږ ویلو چې هغه سیلونه چې باغې کې ممبرین باونډډ نیوکلیس او ممبرین باونډډ نور سیل ارګانیز چې دا په کې موندل کېږي. نو دا په یوکاریوټیک سیلونو کې لازمي موندل کېږي ځکه چې دا ممبرین باونډډ دی. نو اوس پلاستیډ چې دی نو دا دینه به ممبرین خپل ممبرین چې دا چاپیره شوی مایټوکانډریا هم خپل ممبرین دغه شانتې او چاپیره و. رایبوسوم چې و د هغې نه ممبرین نه و چاپیره خو پلاستیډ چې دی د دې نه ممبرین چاپیره. اوس پلاستیډ چې دی نو دا به یو یا د یو نه په سیوا پیګمنټ باندې به دا مشتملي. پلاستیډ چې دی نو دا به په پلانټ سیلونو کې موندل کېږي په پلانټ سیلونو کې او د دې سره سره په هغه پروټیسټ کې ودا موندل کېږي چې په کومه کې فوټوسنتھیسس کېږي. دغه ته فوټوسنتھیټک پروټیسټ وته ویل کېږي. پلاستیډ په بلکه پلانټ سیلونو کې په انیمل سیل کې دا نه موندل کېږي آلموست او په هغه پروټیسټ کې دا موندل کېږي چې په کومه کې فوټوسنتھیسس کېږي. اوس پلاستیډ چې د دې بیا درې ټایپس دي. نو پاغي کې یو چې دی هغه کلوروپلاست دی، بل چې دی هغه کروموپلاست دی او بل چې دی هغه لیکوپلاست دی. نو اوس کلوروپلاست اول به کې موږ دا وایو کلوروپلاست. نو کلوروپلاست چې دی دا د ټولو نه امپارټنټ او د ټولو نه ایبنډنټ چې دی هغه دا موندل کېږي. اوس د ټولو نه ایبنډنټ هم دی، دا سیوا هم دی او امپارټنټ هم دی، اهم هم دی. اوس اهم په څه وجه باندې دی؟ نو اهم په دې وجه باندې دی ځکه چې فوټوسنتھیسس کېږي. نو فوټوسنتھیسس چې دی نه هغه به د کلوروپلاست کې کېږي او په کلوروپلاست کې چې دی نو دغه خوراک چې دی هغه تیاریږي. نو دا اوس زیات هم موندل کېږي په پلانټس کې چې دی نو دا هم زیات تر موندل کېږي او اهم هم دی. نو اهم پلاستیډ کم یو شو پای کې هغه کلوروپلاست شو. اوس کلوروپلاست چې دی نو دا زیات تر چې دی دا موندل کېږي په گرین پارټس کې. که موږ پلانټ واخلو نو په پلانټ کې دا زیات تر چې دی دا په گرین پلانټ کې په پلانټ کې دا په گرین پارټ کې موندل کېږي او هغه پارټ چې دی نو سپیشلی هغه لیوز دي پاڼې چې کومې دی نو دا سپیشلی په هغې کې زیات تر موندل کېږي. اوس د دې سره سره دا چې دی نو سټیم چې دی هغه گرین سټیم نو په هغې کې هم دا موندل کېږي خو زیات تر چې دی نو دا پس کې سپیشلی چې دی خاص طور باندې چې دی دا په لیوز کې. او د دې وجې نه موږ بیا وایو چې پلانټ چې دی نو موږ وایو خپل خوراک په کوم ځای کې تیاروي؟ دا په لیوز کې په پاڼو کې دا خپل خوراک چې دی دا په پاڼو سره تیاروي. نو ځکه په پاڼو کې زیات تر صحیح دغه کلوروپلاست پکې. اوس باونډډ بای ډبل ممبرین. نو دا کلوروپلاست چې دی دا اوس د دې نه غیر چاپیره صحیح د دې نه غیر چاپیره چې دی ډبل ممبرین ته چاپیره شوی. بهر سیټ ممبرین او دننه سیټ ډبل ممبرین لکه دا سټرکچر چې موږ وستره نو دا موږ د کلوروپلاست سټرکچر وسته دی. اوس بده کې دا یو ممبرین دی، دا یو ممبرین دی آوټر ممبرین او دا چې دی دا انر ممبرین دی، دننه سایډ ته ممبرین دی. نو اوس دا آوټر ممبرین شو او دا دننه چې کوم دا یو دی نو دا انر ممبرین دی. اوس د آوټر ممبرین چې دی دا سموث دی لکه څنګه چې موږ د مایټوکانډریا کې ویلو چې د هغې آوټر ممبرین چې دی هغه سموث دی او د مایټوکانډریا هغه انر ممبرین چې و هغه پوړ شوی و. اوس د دې د انر ممبرین چې دی نو دی یو سیک لایک سټرکچر چې دی هغه ورکړی داسې دی داسې سیک لایک سټرکچر چې دی دا یې ورکړي او دغې ته څه ویل کېږي؟ دغې ته تایلاکایډ ورته ویل کېږي. دا موږ دلته کې لیکلی هم دی چې باونډډ بای ډبل ممبرین آوټر ممبرین از سموث وایل انر ممبرین ګیو رایز ټو سیک کالډ تایلاکایډ. نو دغه دې ځای ته څه ویل کېږي؟ دې ته تایلاکایډ ورته ویل کېږي. دې سټرکچر ته داسې یو سیک لایک سټرکچر ورکړی دې ته تایلاکایډ ورته ویل کېږي. دا یو چې دی سنگل تا تایلاکایډ ویل کېږي. دا دی موږ دلته کې راوستي دا یو سنگل
دا سټرکچر چې دی. بیا دا تایلاکایډ چې دی دا دغه شانتي رايوځای شوي په یو بل لپاسه باندې دا داسې پراته دی، یو سټیک رخ کړی، یو بنډل رخ کړی دی تایلاکایډو داسې یو بنډل غونته کې رخ کړی او دغه بنډل ته په شریکه باندې ګرینم وته ویل کیږي. دا یو تایلاکایډ شو داسې دلته وی جدا جدا وکړو واضح ہے. نو دا شو یو تایلاکایډ دغه شانتي دا بلی دا بلی دا بل نو دا شانتي دې څه چل کړی دا یو سټیک رخ کړی داسې یو بنډل غونته چې دی دا رخ کړی نو دې ون بنډل ته بیا په شریکه باندې ګرینم وته ویل کیږي. اوس دا سټرکچر چې دی دا د کلوروپلاستو نو اوس بده کې بیا دنه چې دی بده کې کلوروفیل پکې پراته نو کلوروفیل چې بده کې پراته نو په داغي په ذریعہ سره بیا فوټوسنتھیسس چې دی هغه بده کې کیږي بده کلوروپلاست کې کیږي. اوس بده کې دنه چې دی د انر میمبرین دنه سایډ تا بده ځکه بده کې یو سیمی فلوئډ چې دی هغه پکې فروتي بده کلوروپلاست کې دنه بده کې سیمی فلوئډ چې دی هغه فروتي سیمی فلوئډ. اوس دغه سیمی فلوئډ چې دی دا بده کې دنه فروتي او دغه ته سټروما ویل کیږي، دغه ته بیا څه ویل کیږي سټروما وته ویل کیږي. نو اوس خوراک چې په پلانټ کې تیاریږي نه هغه د کلوروپلاست په ذریعہ سره تیاریږي. دا د پلاستیډ یو ټایپ اوس دویم ټایپ به مونږ وایو دویم چې دی هغه د کروموپلاست. نو کروموپلاست چې دی د گرین کلر نه د دې کلر چې دی د گرینیش نو د گرین کلر نه علاوه چې تاسو په پلانټ کې کم ځای کې په دې پلانټ کې په کم پارت کې تاسو نور کلر یې چې د گرین نه علاوه نو دغه به د کروموپلاست د کروموپلاست د وجې نه به. اوس کروموپلاست چې نو دا زیاتره موجودي په پیټلز کې د ګلونو او دا کله چې فروټ چې دا رایفند شي دا پاخه شي نو د دې کلر چینج شي نو دغه کزیړ رنګو کا دغه یلو کا ریډو نو دغه کلر چې دغه د کروموپلاست د وجې نه او په فلاورز کې جیم دا رنگونه یې کا ریډي کا یلوي کا نور دغه شانتي پینک کلري نو دغه کلر چې نو دغه ټول د کروموپلاست د وجې نه دي او دغه فلاور کې چې دغه کلر زی نو دغه د انسیکټ د اټریکټ کولو لپاره دي چې انسیکټ دغه کلر ته اټریکټ شي او هغه راشي د فلاور ته نو اوس دغه فلاور ته دا راځي د سره لپاره دا اټریکټ کوي دا د پالینیشن لپاره اټریکټ کوي چې بده کې پالینیشن وکي چې دغه انسیکټ راشي او د انسیکټ په ذریعہ سره څه وشي پالینیشن وسره وشي. نو دا کروموپلاست او بل دریم ټایپ چې د پلاستیډ هغه زموږ سره دی لیکوپلاست. نو اوس لیکوپلاست چې نو دا کلرلیس پلاستیډ دی د دې کلر چې دی هغه نشته او دا زیاتر مندل کېږي په هغه ځای کې مندل کېږي چې په کم ځای کې پلانټ چې دی هغه خپل خوراک چې دی هغه سٹور کوي نو دا په هغه ځای کې زیاتر مندل کېږي لکه اسپیشلی خاص کر زیاتر روټ کا مونږ واخلو نو دا به فروټ کې زیاتر مندل کېږي ځکه چې په هغه ځای کې خوراک چې دی هغه سٹور کېږي نو دا بلکه روټ کې مندل کېږي. نو دا نن ټاپک زمونږ چې ودی کې مونږ نن پلاستیډ وکړو پلاستیډ مونږ وی چې پلاستیډ چی شه دی نو باغې کې مونږ وی چې دا میمبرین باونډډ دی او پلاستیډ چې هغه بیا مونږه درې ټایپس چې هغه مونږ وی چې باغې کې مونږه کلوروپلاست وی او کلوروپلاست نه پس چې نو بیا مونږه کروموپلاست وی او بیا چې نه هغه لیکوپلاست وی. نو دا نن ټاپک زمونږه والسلام.